الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أحل الله البيع وحرم الربا الآية. وقال الله تعالى وتبارك في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه المستدرك في الحاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د نور تلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو او خصوصا د پاسخ نور خپرونې ټولو مینوالو لیدونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. دا د زه یو ځل بیا احمد الله نظامي ستاسو په خدمت کې حاضر یم، په دې هیله چې یو ښه مازدیګر مو پیل کړی وي او تر دا مهاله به د صحت جامو کې رانغښتي یاستئ. معززو دوستانو، دا د زه یو نوې خپرونې سره یو ځل بیا چې هغه مسئله د ربا ده، د سود احکام دي او قباحت د سود دی، او دارنګې هغه عذابونه چې د سود د وجې نه رب متعال په یو قریه او په یو مملکت باندې نازلوي، نو د هغې باره کې لنډ شان وضاحت کول غواړم. د خپرونې اصل زموږ مطلب د سوال او جواب دی، پاسخ نور. څوک سوال لري نو کوی شي دلته خپله زموږ خپرونه کې په فارسي ژبه یا پښتو ژبه باندې مطرح کړي، انشاءالله جواب به ورته ترلاسه کړی شي. دارنګې غواړو چې په دې مسئله د سود کې لږ شان وضاحت وکړو. معززو سامعینو حضراتو، سود منګه په عربی کې ربا ورته ویلی شي، او ربا بې معنا چې لغتو ته واړو نو ربا زیادت ته وایي. الله په قرآن کې فرمایي: احل الله البیع، الله بیع حلاله ګرځولې ده، وحرم الربا، خو ربا یې حرامه ګرځولې ده. الله بیع دغه ده، یعنی سود حرام ګرځولې ده او بیع حلاله کړې ده. یعنی په بیع کې زیادت اخیستل، سود کول دا حرام دی. اوس که څوک ته اعتراض وارد شي چې یاره خو بیع د تجارت خو سړی کوي د ګټې دپاره، کوي د سود دپاره، سود خو وایي ګټې ته، زیادت ته وایي، ګټې ته وایي، نو سړی خو دا تجارت کوي د ګټې دپاره، نو الله څنګه دا ګټه ورته حرامه ګرځولې ده؟ نو دلته مفسرین کرام فرمایي چې دلته هغه بیعه سود، هغه ګټه چې هغه حرامه ګرځولې ده، هغه ګټه ده چې په قرض کې وشي. مثلا یو چاته یو 100 روپۍ قرض ورکړي او بیا قرض کې ته خپل ځان د ګټه کش کړي، نو دغه سود شو، دغه ګټه، دغه زیادت دا حرام دی. دارنګې په یو شی دی مثلا به مثلن روا دی، مثلا یو من غنم په یو من غنمو ورکولو باندې روا دي، خو که چېرته ته یو من غنم ته واخلې په 2 منه غنمو باندې، 2 غنمه خراب ورکړي، یو من ښه واخلې، یا 2 منه ګندم ورکړي او یو من ګندم ښه پې واخلې، نو دغه حرام دی، نو دغلته مشکل جوړوي. نو معززو، په دغه باره به انشاءالله زه روشنایي تاسو ته اچوم. یو اړیکه لرو د کابل نه معظمه په تماس کې د ګورو چې څه پوښتنه لري. السلام علیکم ورحمت الله. ښه، اړیکه پرې شوه. نو معززو، بیع موږ سود په 2 قسمه لرو: ربا الفضل و ربا النسیه.
ربا النسیه د قرض معامله د تاسو ته موږ وښودله او ربا الفضل هغه تاسو ته مې ویله چې په یو شي کې زیادت وکړي لکه یو من غنم په 2 غنمو واخلي دغه سود دی. راځو قرآن کریم کې الله فرمایي چې بیع مې حلاله ګرځولې ده. بیع کې ګټه وکئ، په تجارت کې ګټه وکئ، خو بیا ربا مه کوئ، سود مه کوئ. معزز سامعینو، سود ډیر قباحت لري، ډیر زیات ګناه ده، ګناه کبیره ده. الله رب متعال په قرآن عظیم الشان کې فرمایي یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی. مفسرین بعض کرام فرمایي چې کله عرض کې الله په قرآن کې یا ایها الذین آمنو ویلا نو تا ته پته لګیږي چې الله تا ته خاص کروي، یعنې داسې فرض که چې الله فقط ما ته وایي نو انشاءالله تا ته به الله تقوا نصیبه کړي. نو دغې وجه نه نو الله په قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنو، هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، اتقوا الله، د الله نه وویرېږئ، د الله نه وویرېږئ. وذرو ما بقیه، او پرېږدئ هغه شی چې تاسو ته باقي پاتې شوی، هغه پرېږدئ، هغه مه اخلئ، باقي زیات مه اخلئ. او که چېرته ان کنتم مؤمنین، که چېرته تاسو مؤمنان استئ نو ګوره د الله تعالی په 2 ځایونو کې ګوره د ایمان خطاب کړی دی. که ایمان لرئ نو دا سود پرېږدئ. یو بل اړیکه م لرو، فرزانه د کابل نه اړیکه نیولې وو، څه پوښتنه لري انشاءالله بېرته موضوع ته راګرځم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم. شکر الحمدلله زنه سلامت باشی، مهربانی. وقتی که مشکل میره صبح باید 2 رکعت نماز بخونه و دعای حضرت یونس سر باز بخونه. میره در خانه شنایی بخونیم، میشه در بین فامیل هم اگر تو بسید کنیم مشکل نیست. دیگه باید آدم چند بازی نماز بخونه. چند بجه بخونه؟ چند بجه نماز بخونه؟ چی گفتین شما که چند نماز چی وقت بخوانه؟ مطلب تانه می بود؟ صحیح است. که نفرت دور شود شوهرش. صحیح است انشالله، برنامه تعقیب کو. السلام علیکم. نو راځو موضوع ته. نو الله وایي ګوره که چېرته تاسو مؤمنان استئ نو سود پرېږدئ. یعنې دې وجې نه الله سخت تاکید کړی دی که ایمان لرئ نو سود پرېږدئ. بیا الله فرمایي ګوره وایي که چېرته فإن لم تفعلوا، که چېرته تاسو دا سود پرې نه غوستو نو فأذنوا بحرب من الله ورسوله، تاسو د الله او تاسو د الله د رسول جګړې ته ځان تیار کړئ، جنگ ته ځان تیار کړئ. دومره سخته خبره ده، دومره سخته خبره ده په سود کې. زمونږ او ستاسو اکثریت مسلمانان په دې باندې اخته شوي دي. دغه سود او سودخواري دا په یهودو کې ډېر عام شی و، دا ډېر زیات عام و. یهودیانو کول به الله وویل چې تاسو سود مه خورئ، تاسو سود مه کوئ، سود مه خورئ. نو دی یهودو نصاراو دا ډېر کولو، بیا الله په دورات کې منع کړله. دوی کوشش وکړه، ډېر زیات کوشش وکړه په اسیا کې او په مسلمانانو کې دا سود رواج که، دی عام که، د مسلمانانو تجارت په دې شیانو خراب که، ککړې که. مسلمانان یې په خپل هغه کم عیب او کم رعب چې الله مسلمان ته ورکړی و هغه په دغه شکل ترې نه واغسته. ګورئ رسول الله علیه صلات وسلام مبارک فرمایي چې کوم قوم کې سودخوري رشوت خوري زیاته شي، عامه شي، دغه قوم نه دغه خلکو نه الله تعالی رعب او هیبت لري کوي. مسلمان یو خاص رعب لرو، یو هیبت لرو دو. که چېرته په کوم ځای کې به کافر د مسلمان سره مخامخ شو، کافر خپې به لرزېدلی، دومره رعب الله ورکړی و. نو دغه رعب د مسلمان په دې سودخورۍ باندې لرې شو. یو بل اړیکه لرو، عبدالصبور د بغلان نه یې اړیکه نیولې ده چې ګورو څه پوښتنه لري. عبدالصبور د بغلان نه. السلام علیکم ورحمت الله. سلامت بخیر باشی، مهربانی پرسانتان بکنی. مهربانی. یک سوال همی است که اسم ریحان اسم دخترانه است یا پسرانه؟ خب و سوال دوم
که حضرت محمد اگر سر یک طفل نام بانه چرا خانده که ای گناه داره یا نداره؟ حضرت محمد بله مو حضرت محمد همه جان بله خب صحیح است انشاءالله برنامه رو تعقیب کنی. و دیگه مولد که بسته کردن اگه بلا نفت که کم دارد زیر نو باشه بخوان چرا خانده باشه؟ نفهمیدم میز آخری پر سوالتان چی بود؟ بسته کردن دست بالا نفت یا زیر نفت؟ خب در نماز بله آه صحیح است برنامه رو تعقیب کنی. باشه بخیر باشه خدا حافظ. سلامت. نو دغلته سامعینو حضراتو هغه کوم رعب او هیبت چې الله مسلمان ته ورکړی په سود باندې لري شه به مسلمانان یو غلطه هیلیه کوي. ګوره کومه هیله چې موږ ته په شریعت کې اسلام ښودلې ده روا کړې دغه هیلې روا دي، ولې کمې هیلې چې موږ ته په اسلام کې نه دي ښودل شوي، اسلام موږ ته نه دي ښودل شوي، هغې نه باید موږ ځان وساتو. دلته اوس مسلمانان ما اکثریت دغسې پوښتنې مانه کېږي که مولوي صاحب موږ دغه سود دغه سودخواره دغه قرض د کفارو سره وکړو د یهودو سره وکړو څنګه دی؟ آیا دا خو به پروا نه کوي؟ بعضې کسان یې کوي په خارج کې خرڅ کوي تېنه. نو محترمو دغه یو حیله باطله ده. دا حیله خو یهودو کوله. یهودو ته چې کله الله په تورات کې ویله چې تاسو نور سود مه خورئ، تاسو نور سودخوري مه کوئ، یهودو ویله چې الله موږ ته په قرآن کې ویلی دی چې تاسو سود په خپل منځ کې مه خورئ. یعنې د یو یهودي بل یهودي نه سود مه خورئ، د بل نه چانه د بل دین والا نه موږ سود خوړی شو، کوی شو چې موږ ورسره سود په معاملاتو کې وکړو. نو دا حیله باطله خو یهودو کړې وه، اوس دغه حیله باطله بعضې زموږ مسلمانان هم کوي. بل ګوره د سود غټ عذاب دا دی چې الله به په تدریجن یعنې په قلاره سره به په هغه انسان باندې غربت راولي. همدا وجه ده چې زموږ په اسلامي ممالکو باندې غربت راغلی دی. موږ ته الله په قرآن کې بار بار فرمایلی دی چې تاسو سود مه خورئ که مؤمنان هستئ، او که سود خورئ نو د الله جنگ ته تیار شئ، تاسو باندې به ډېر عذابونه نازل شي. نو موږ مسلمانانو باندې چې څومره عذابونه نازل دا سود وجې نه راغلي دي. موږ چې کله غربت موږ ونیسي لکه اوس په افغانستان کې اکثریت غربت دی، که مالدار او که فقیر او که پیسهدار ټول په غربت کې اخته شوي دي. اوس هغه سړی دا کوشش کوي دا په تب تلاش کې دی چې یو ځینه سود برابر کړي او سود ځان ته سیستم برابر کړي. حالانکه الله فرمایي که چېرته تاسو سودخوري عامه کړله نو غربت خو به سره سره راوړم در باندې. په تجارت کې به هم ګټه وانه چوم، په دنیا کې هم درته ګټه وانه چوم، بلکې کم رحمت چې زما په تاسو باندې ورېده هغه رحمت به هم تاسو نه لرې کړم. بله دا وجه چې الله رسول الله علیه صلات وسلام مبارک فرمایي چې د سود د وجې نه څو کارونه دي، څو عذابونه الله نازلوي. من جمله د عذابونه یو دا دی چې الله به قحطسالي راولي، وچکالي به الله راولي، اوبه پاکې اوبه به وچې شي، د رحمت باران به الله نه نازلوي. که موږ او تاسو وګورو په همدې خپل وطن کابل کې اوبه څومره مشکلات په اوبو سره موږ ګرفتار یو. د پاکو اوبو په ګرفتارۍ کې موږ او تاسو څومره پیسې مصرفوو، یو ټانکر ته ورکوو موږ ځان ته پاکې اوبه راولو. دا وجه څه ده؟ چاها او دارنګې کویان ټول وچ شول او بیا موږ نه پوهېږو چې دا ولې وباندې الله موږ باندې اوبه وچې کړلې. د رحمت باران نشته موږ باندې، که باران هم ورېږي د غضب باران دی، سیلابونه راوړئ. په همدې کابل په دې بعضو ولسوالیو کې موږ کتل چې څومره په سیلابونه څومره خلک تباه و برباد شول، هلاک شول، شهیدان شول، کورونه غرق شو. یعنې د رحمت باران هم نشته دی، هغه باران هم د غضب دی. ولې چې د سودخوري عامه روانه کړې ده بعضو خلکو، بعضو پټه روانه کړې، بعضو ښکاره روانه کړې ده. نو د سود وجې نه الله ډېر عذابونه نازل کوي. راځم موضوع ته انشاءالله، خو یو څو پوښتنې وې چې دغه باید حل کم. فرزانه د کابل نه اړیکه نیولې وه، وایي مخکې ته ماته ویلي وو چې څوک په مشکل کې ګیر شي 2 رکعته نفل به وکړي، او 2 رکعته نفل نه به اوس 314 دفعې د یونس علیه السلام دعا ولولي، لکه سبحانک دغه الله انی کنت من الظالمین، هغه دعا چې ده نو هغه دعا دې ولولي. نو دغه دعا چې موږ په خپل فامیل مخکې هم دا مونځ وکړو پروا نه کوي، که نه تنها یې وکړو. ګورئ یو کول او نه کول دي. که چیرته اگر
شما امی 2 رکعت نفل لا امره امی وظیفه یونس علیه السلام مبارک با امره که فامیلی تانم در اتاق باشه تو نفل بخانی جواز داره، مشکل جور نمیکنه، جواز داره، میشه نفلت میشه نه وظیفت میشه، ولی بهتری در آن نماز است که کسی در او نباشد، که یک شبه ریا در نباشه. شاید تو نماز بخانی و فامیلیتم تو را ببینه و فامیلیتم در یک اتاق باشه و تو نماز میخوانی وظیفه میکنی، شاید در دلت یک ریا واری شوه، در دلت یک خودپسندی شوه، سعی کنین حال و لعب میکنه، ساتری میکنه، من نفل میخوانم، در امی عبادت ثواب باز نیست. اگر کسی در اتاق تنها، در یک جای تنها، در تیاریکی بر رب متعال نفل بخانه ولو که 2 رکعت نفل باشه و وظیفه را بخانه، رب متعال و عبادت را بسیار زود قبول میکنه. چرا اگر ما شما تجربه کنیم کدام نمازی که در تنهایی در اتاق و در نصف شو در تیاریکی ما شما بخوانیم، در اون نماز گیری ما میآید و عشق ما جاری میشه، تواضع است، امی خشوع است، امی تقوا است. او امی که چه وقت در نماز تو گریه به پروردگار کردی، باز دیگه امره تو به بین تو و رب متعال کدام پرده و حاجبی نیست که قبول نکنه، خامخا الله قبول میکنه. خب یک دیگه تماس داریم، عبدالله از مزار شریف با تماس شده. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. بله خو د دې اړیکه پرې شو، موږ سره البته ستونزه وه. دیگه که تو گفتی که چند بجه باید نماز رو بخوانم، اونم باید گفتم که کوشش بکو که نماز صحیح کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں فرمایا افضل الصلاة بعد صلاة الفریضة، بهترین نماز بعد از نماز فرض، بهترین نماز بعد از نماز فرض نماز در نصف شب است، یعنی در وقت تهجد. این بهترین نماز است. ایره شما با تجربه کنی که در کدام مشکل پیش آمد برتان در وقت تهجد 2 رکعت نماز خواندی، نخوان 8 رکعت نخوان 6 رکعت نخوان، 2 رکعت بخوان، خو هر وقت بخوان. ای هر وقت نبی علیہ السلام مبارک دیگه حدیث است، کسی که تهجد هر وقت میخوانه ولو که 2 رکعت میخوانه، ای بسیار ثواب داره از آن تهجدی که تو یگام وقت میخوانی ولی زیاد میخوانی. کم بخوان خو دوامان بخوان. در وقت تهجد بهترین نماز است. اگر در وقت تهجد خسته نمیتانی، مشکل داشته باشی، در روز می نفل خوانده میتانی، در روز در هر وقت نماز نفل خوانده نمیتانی، ولی یک چند وقت است که مکروه است، در اون نفل خوانده نمیشه. بعد از نماز دیگر پیش از نماز شام، یعنی در میقه که چقدر وقت است، بعد از نماز دیگر شروع تا نماز شام تو نفل خوانده نمیتانی. دی وقت چی وقت که آفتاب در بین آسمان باشه، یعنی در این وقت هم نفل خوانده نمیتانی. چی وقت که نماز صبح را خواندی و پیش از آفتاب برآمدن، در این وقت هم نفل خوانده نمیتانی. این اوقات مکروه نماز است که در اینجا نماز خوانده نمیتانی، نفل خوانده نمیتانی. در بین سنت صبحی و فرض صبح هم در بینشان تو نفل خوانده نمیتانی، دیگه هر وقت خوانده نمیتانی و بهترینش در وقت نصف شب، یعنی در وقت تهجد است. برای عبدالصبور او دیگه پرسان کرد که همشهری ما فرزانه از کابل که برای نفرت دور کردن چی بخوانیم که نفرت در بین ما دور شو؟ اگر شوهر کدام نفرت داشته باشه امرای زن چی کنیم؟ اول خود تو پیش از اینکه وظیفه بکنی، وظایف برد بتم، تو مامور هستی به چند چیز. ای که رسول الله علیه السلام مبارک تعریف زن صالحه، یعنی بی صالحه، زن نیک تعریفش کرده، باید او را باید تو خود عمل بکنی. چی وقت که شوهرت امر میکرد تو باید اطاعت بکنی، چی وقت که شوهر برات میدید تو باید او را خوش کنی، چی وقت که شوهرت از خانه بیرون میرفت تو باید مالش و حیایش که تو هستی، مالش و حیایش که تو هستی حفاظتش کنی، این را به جای مصرف نکنی. با بعضی امورات تو مامور هستی.
چی وقت ای کارام کرد ولی بازم نفرت میشد، شوهرت نفرت میکرد، باز اورات است ولی ای تو اورات اگر ما باید بتم ای مکروه است. بعض علما میگه که حرام است. به خاطر محبت تعویض کردن یا به خاطر محبت یک چیزی کردن که جلب شوهر خود را به خود بگردانی، این بسیار ضررای بسیار کلان داره. ام در شریعت منع است. چرا؟ اگر انسان امی اوراد تو سرش تاثیر کنه، او باز در محبت تو فانی میشه، محبت الله و رسول ازش ترک میشه، گناهگار تو شدی. نماز برش مزه نمیته، عبادت پروردگار برش لذت بخش نمی باشه، کل مستغرق در محبت تو می باشه، گناهگار تو شدی. نه یک کار بکو که بغیر از اوراد دعا بکو. سعی کو الله رب متعال آن ذاتی است که برش دعا نکنی خفه میشه. اگر چیزی ازش نبخوایی الله خفه میشه. با الله دعا بکو، امین نفل بخوان، امین استغفار بخوان. سعی کو یک نفر آمد قربان میگه من این مشکل دارم، میگه استغفار بخوان. دیگه آمد میگه قربان من این مشکل. هر کس که می آمد رسول صلی الله مبارک برش دو وظیفه میداد. یا برش میگفت که تو استغفار زیاد بگو، یا برش میگفت که تو درود شریف زیاد بگو. استغفارم بهترین استغفار ای است که در آن استغفار اسم اعظم پروردگار است که چی است؟ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. یعنی استغفار بهترین استغفار است. را زیاد خوانده باش، ذکر اذکار پروردگار کرده باش، درود شریف بخوان، پنج و نماز به وقت به خود بخوان. انشالله نفرت در بینتان میره. کوشش کنی که نماز صبح استان قضا نشد. چرا که نماز صبح قضا میشه؟ یک سببیش که در خانه نفرت میآید، به اتفاقی به اتحادی نفرت در خانه زیاد میشه. چی وقت که کسی نماز صبح را قضا میکنه؟ کوشش بکنی که نماز صبح خفتن خب بیخی قضا نشوه، دیگه قضا نشوه. نماز صبح خفتن قضا نکن و این نفل بخوان. صلات تسبیح را بخوان. صلات تسبیح از بسیاری مشکلات انسان را بچ میکنه، دفع میکنه. و بعد از نمازات دعا کرده باش، انشالله نفرت از بین میره. عبدالصبور از بغلان نماز گرفته بود که ریحان نام مؤنث است یا نام مذکر. یعنی ریحان با دختر نام مانده میشه یا با بچه. ریحانون یکی از با مذکر لفظ است، مذکر لفظ است. و با مؤنث که مانده میشه باز ریحانتون میشه. ریحانه، ریحانه بگو. یعنی ریحانه. سعی کن حامد لفظ مذکر است ولی اگر با مؤنث مینی حامده، حامدتون. در عربی حامدتون میآید، یعنی در فارسی و پشتو حامده میگه، حامده. یعنی امی تو لفظ ریحانم کلی خود ریحان مذکر است ولی اگر تای تانیس دش پیوست شد باز مشکل داره، ریحانه جور میشه. ریحانتون یعنی ریحانه، ای باز مؤنث است. و حضرت محمد نام ماندن، اینجا متوجه باشیم. محمد نام ماندن ثواب داره، احمد نام ماندن ثواب داره. و مبارک علیه السلام مبارک فرموده کسی که نامش احمد و محمد باشه در روز شفاعت، در روز قیامت برای شفاعت میکنم. مثلا فردوس دلمی حدیث را نقل کرده. یک خاص فضیلت احمد و محمد نام داره، ولی کسی که با کسی حضرت محمد نام میمانی یک شبهه یک بیادبی میآید. چرا ما با رسول صلی الله علیه و حضرت محمد صلی الله علیه و میگیم؟ این نام خصوصیت به او است. دیگه حضرت محمد نام با کسی ماندن یک نام خالص حضرت است. با کسی حضرت بگویی یا کسی حضرت باقی، حضرت فلان، حضرت فلان، حضرت محمد ای باید عام نشوه. چرا که حضرت محمد هر وقت که میگی به کسی دیگه باید نباید که بیادبی شوه. به این خاطر حضرت محمد 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 الله، محمد خالص، این تو نامه را با مشکل نداره. باز گفت که در نماز بسته کردن دست زیر ناف است یا بالای ناف. این در احناف. بنزد امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دست زیر ناف بسته کردن سنت است. بالای ناف سنت، بالای ناف که دستا چی میشه، او مذهب امام ابو حنیفه نیست. و امام ابو حنیفه رحمه الله مجتهد در فقه،
او که گپ میزن از حدیث رسول مبارک روایت میکنه. حدیث رسول مبارک است که مبارک رسول الله علیه السلام مبارک نماز میخوان، دستایش به زیر ناف بسته کرده بود. دیگه انشالله امی قدر بس خواهد بود. تفصیل زیاد داره، امی قدر شاید بس باشه. دیگه ما وقفه کوتاه داریم، یو لنډه وقفه لرو. د وقفې نه بیرته زر راګرځو، چیرته مزه کوم سوال لري موږ سره په اړیکه کې انشاءالله برنامې ته بیرته زر راګرځو. لنډه وقفه لرو. بیا هم ښه راغلی خپرونې ته. او زموږ موضوع د خپرونې معلومه ده چې د احکام د ربا د سود دي، او سود کې چې کوم بدې پایلې انسان ته پیښیږي هغې باره کې. مخکې د دې نه چې موضوع ته راشم، نو منګه په تیره هفته کې په تیره برنامه کې یو همشریز منګه یو خور پوښتنه کړې وه، یک منه سحر از بلخ یک پرسان کده بود، چون پرسانش وقت برنامه ما کم بود دیگه بازدهی برنامه گفتیم که جواب خواهیم داد. سوالشی بود که اسمان ها افت است، زمین افت است، طواف افت گردش است، سعی بین صفا و المروه افت دوش است و همچنین افت است. افته یعنی یک هفته افروز است. همچنین افلاک، هر چیز اکثریت چیزا افت است. دیگه حکمت پروردگار دی افت چی است؟ همشری ما حکمت پروردگار اول خو هر چیزی که رب متعال بر ما و شما در قرآن یا رسول صلی الله علیه و در حدیث گفته امر کرده، اما امورات تعبدی است. باید ما عبادت پروردگار بکنیم چه رقم که امر کرده. خودم هر کار امری که رب متعال کرده یا کدام چیزی پیدا کرده دو یک حکمت می باشه، همه خواه می باشه و به اسرار رب متعال هر کس نمی فهمه. والراسخون فی العلم، قرآن کریم آیات است که در اسرار الله تعالی هر کس نمی فهمه و رسول الله علیه السلام مبارک خدا در بعض اسرارش خود می فهمانه. ولی ما و شما اگر چقدر چی کنیم پیدا کردن نمیتونیم که دیگه سر چی است. ولی بعض علما تحقیق کرده ای باره، گفتن که افت یک عددی است که بسیار جامع الکمالات است. چرا؟ ما عدد 4 مراتب داریم، 4 رتبه به عدد داریم. چرا؟ عدد ما 2 قسم داریم، یک فرد یک جفت، یعنی یک طاق یک جفت، 2 عدد داریم. خب انشالله چی میکنیم؟ جواب میتیم، چرا که جوابش کلان است. خب سونیا از کابل به تماس شده، میبینیم که چی پرسان داره. سونیا از کابل. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت. صحیح است، برنامه تعقیب کو، صحیح جواب داده میشه انشالله. علیه السلام. همشیره دیگه یک طاق ما در طاق داریم، یک جفت داریم. در طاق هم ما با 2 قسم داریم، یک طاق اولی است، یک طاق ثانوی. در جفت هم یک جفت اولی داریم، یک جفت ثانوی داریم. مثلا طاق ثانوی یا طاق اولی، جفت طاق اولی 1 است و طاق ثانوی 3 است. جفت اولی 2 است، جفت ثانوی 4 است. یعنی همه در همه ما شما عدد 4 مرتبه داریم، 4 مراتب در عدد 4 مراتب است. و اینی اف که است جامع المراتب است. یعنی ایتو ما شما اکثریت ایتو عدد داریم که دایی عدد ما و شما اگر ببینیم اردوش می آیا، یعنی سعی کنیم جمع کنیم، یک از طاق بیاریم، یک از جفت بیاریم. طاق مثلا 3 است، صحیح است، این طاق اولی است. طاق اولی طاق ثانوی 3 است و جفت ثانوی را بگیریم که 4 است، این جمع کنیم اردوش اف میشه.
این تو نمیشه که از یک عدد که طاقت از اون یک چی شوفشه بگیری و از دیگه که جفت از اون یک شوفشه بگیری و یک چی جور شود. نه. و بعض علما میگه که عدد از یک دو سی از اون عدد سی یک دو سی عدد داره. هر عددی مکرر میشه یک دفعه تا به اف. بعد از اف باز عدد هر عدد دو دفعه مکرر میشه. تکرار با مکرر میشه. تکرارش مکرر میشه. چطور؟ مثلا 4 است، این مکرر 8 است. مثلا 8 است، این مکرر 4 است و 4 مکرر 2 است. ولی اف تو نیست. نی اف ایتو است، نی 5 ایتو است، نی 6 ایتو است، نی 3، نی 4، نی 2. یکیش میتو نیست. هر تا اف یک دفعه مکرر شده. بعد ان شاء الله در سوال جواب میکنم. متوجه باش که جواب چند جز داره. زهرا استخار به تماس شده. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. و علیکم السلام. مهربانی. میشنو مهربانی. مولوی صاحب مشکل مایی است که یک زن بیادر من در خانه نماز نمیخوانه و مادرم که بس میگه نماز بخوان میگه میخوانم باز میگه معلوم نمی باشه که نماز خوانده ولی صحیح در نماز پابند نیست. خب صحیح است. انشالله ما جوابتان میتونم برنامه رو تعقیب کنیم. تشکر مولوی. دیگه عدد 1 2 3 اینی یعنی از امی عدد دیگه عدد جور میشه. از یک سعی که 2 جور میشه. مثلا نه 2 دفعه 1 2 شد. از 2 عدد جور میشه. از 3 عدد جور میشه. ولی یک دفعه که تکرار میشه تا افت است. مثلا که تکرار میشه 4 و 3 اف میشه. 5 که جور میشه 3 و 2 یک دفعه تکرار شد. با 6 که تکرار میشه یک دفعه تکرار شد. 2 دفعه 3 6 شد. ولی از اف آخری افت است که از او بالا دیگه یک دفعه تکرار کدام عدد تکرار نمیشه. اگر ما 1000 ببینیم 1000 اینی تکرار 100 است. چند بار 100 جور کو باز 1000 میشه. 8 با مثال که بالای 8 اف ببینیم 8 است. این 8 تکرار است. سیکو 8 که از 2 دفعه 4 است و باز 4 پس تکرار 2 است. مکرر شد. دیگه کمال است. و دیگه بعضی ما یک کتاب دیدم یک عالم بزرگ است. الحمدلله عالم زنده است. بسیار فقیه آدم است. او گفت که دیگه کمال است وی که هر عددی که منقسم به متساوی نمیشه و دو یک خاص کمال می باشه. کمال چی می باشه؟ کمالی می باشه. یک دو عدد است. مثلا یک آن عددی است که منقسم به متساویین میشه، یعنی تقسیم به مساوی میشه. ولی یک تو عدد داریم که تقسیم به مساوی نداریم. او تنها افت است که تقسیم به مساوی نمیشه. ای اف از اف بالا دیگه تقسیم به مساوی میشه. ای اف که است مثلا تقسیم به متساوی نمیشه. چطور؟ اگر با 6 نفر تقسیم میکنی، با 5 نفر، 4 نفر، 3 نفر، 2 نفر یا تقسیم میکنی، تقسیم به مساوی نمیشه. و چیزی که تقسیم به مساوی نمیشه کمالش چی است؟ کمالش ای است که از این کمتر تقسیم نمیشه ولی بالاتر حساب میشه. مثلا جنت افت است. مثلا حور 70 است. چی معنی؟ یعنی از 70 کم نیست ولی بالاتر میشه که 70 زیاد باشه. فهمیدی؟ میایم بازم با این سوالتان میایم جوابتان میایم. لطیفه از کابل با تماس شده. لطیفه از کابل. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. اگر صدای ما مشنوید مهربانی سوالتان بکنید. مهربانی. خب متاسفانه تماسشان قطع شد. خو انشالله ما به نظرم سوالش چی بود؟ ما فهمیدم سوالش. شاید امو باشه. خب میاییم به ای مثلا افت اسمان است، افت واف است، هر چیز که ثواب ها افت است.
مثلا کسی که صدقه کنه الله تعالی برش 700 چند درجه میده. یعنی از 700 ای که 700 منقسم متساوی نمیشه، ای 700 مثلا کمش الله نمیته، زیادش الله تعالی میشه که الله تعالی بده ثوابش. این یک چیز میشه. یک مولوی صاحب این جواب بر ما داده بود. ما یک کدام کتاب، بسیار کتاب فالیدم، هر کتابش گفت میگه امر تعبدی است، امر تعبدی است. یعنی انسان باید عقیده داشته باشه دیگه. خو یک دو کتاب گفتم که اینی عدد حساب کرده بود، یک عالم پرسان کردم، بازو عالم بسیار یک جید عالم است، بازو بر ما جواب داد. خدا کنه که سوالت حل شده باشه. و دیگه ای که سونیا از کابل با تماس شده بود، گفت که یک خواهر همیشه دارم، او که چی وقت به بیت الخلا میره، پس که میبره بسیار توف میکنه، بسیار توف میکنه. ما برش میگم که نکو، او میگه که نکنم، باز نمیشه، دلم خراب میشه. دیگه ما برش میگم که به طریقه سنت، به طریقه مسنونه به بیت الخلا برای انشاءالله مشکل حل میشه. یک طریقه مسنونه ای است که چی وقت به بیت الخلا داخل میشد، پیش از داخل شدن به بیت الله این کلمات را بگویا: اعوذ بالله من الخبث والخبائث، اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ای که داخل میشه دست چپ اول داخل کنه، ای که داخل تشناب شد گپ نزنه، چپ باشه. اگر کسی بر صدام کنه ای صدا برش نکنه، جواب نبده برای تشناب. یک شد. چی وقت که میبره آمد بیت الخلا، دست چی پای راست خود اول پیش کنه و دو دفعه بگویه رب اغفر لی، رب اغفر لی، یا بگویه اللهم اغفر لی. ای را بگویه. اینیم یک طریقه است. و چی وقت که از تشناب برآمد بازم دلش میشد که توف بکنه، بجایی که توف بکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگویه. بجای زی که توف بکنه زود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگویه. چند بار بگویه، چند بار بگویه، تا یک وقت انشاءالله، تا یک چند لحظه، چند روز، چند هفته انشاءالله مشکلش حل می شود. خداوند مشکلش حل کنه. زهرا از تخار با تماس شده بود، گفت که برادرم است نماز نمیخوانه، هر چقدر که ما کوشش کنیم نماز نمیخوانه. دیگه او دیگه برش بگوی. خو زهرا به نظرم باز از تخار با تماس شده، میگه که چی میگه؟ سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم و رحمت الله. خب تماش خط شد. دیگه من بیادر نماز نمیخوانم، هر چقدر کوشش میکنیم که بیادر من نماز بخوانه، نماز نمیخوانه. ولی اگر من بر ما میگه که من نماز میخوانم ولی ما خبر ندارم که میخوانه نمیخوانه، میره. دیگه شما کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته. هر کدام شما نبی علیہ السلام مبارک میفرماید سرپرست است و هر سرپرست مسئولی رعیت خود داره، کسی که زیر دستش است. پدر و مادر مسئولیت بچه و اولاد و دختر خود داره. این سرش کوشش کنه. نبی علیہ السلام مبارک می فرمایا مرو اولادکم بالصلاة، شما به اولادایتان به نماز امر بکنید. چی وقت که این 7 ساله باشه و چی وقت که اولادتان 10 ساله شد باز به نماز نمیخوان، او را بزنید. به نماز، سر نماز باید پدر و مادر او را بزنه. حتی اگر میشه در دسترخوان یک جای امرای خود نبشانه، او را یک تحذیر بتا، او را بترسانه، او را یک زجر بتا به نماز. چرا که انسان نماز نمیخوانه، استا دل سیاه میگرده. وقتی سیاه میگرده که یک اندک بمانند یک سوزن سفیدی میمانه، کلش سیاه میشه. وقتی که امو سفیدیم سیاه شد، رفع انسان باز خسارت دنیا و آخره میشه. عذابهای داره. به یک نماز کسی که نماز ترک میکنه 7 خانه الله تعالی از دست زو به عذاب گرفتار میکنه. دیگه کوشش کنی که بزنیش. یا رسول الله امر کرده که به 10 ساله شد به نماز اولادتان بزنی و دیگه ای که نصیحت بکنی. اگر بازم نشد نان جدا کنی ازش، بستریش جدا کنی، گپ نزنی ازش که امرش یک چی کنی که این انسان خودش فکر کنه که باید من نماز بخوانم. لطیفه از کابل با تماس شده بود، گفت که نماز و وضو ما که چی وقت میخوانم دیگه نماز تماس قطع شد. به نظر ما مطلبش این است که چی وقت نماز میخوانم یا وضو میکنم بر ما مشوش تشویش پیدا میشود. شاید امی چیز باشه دیگه. اگر امی چیز باشه مطلبش باشه دی یک چی داره.
حدیث یک شیطان است به نام حدیث. چرا شیطان چه وقت که ابلیس شیطانا را پیدا شد ازشان، باز شیطان ازش پیدا شد. هر شیطان علیده وظیفه و علیده نام داره. یک شیطان است به نام حدیث. او شیطان وظیفه چی است که به مردم در نماز و در وضو شک بندازه، مشکک بکنه برشونه. چه وقت که این انسان در وضو به شک شد که یارا ما پای خدا دسته خدا دهن خود ششتیم یا نششتیم شک هستی، ایزو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بخوانه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بخوانه. باز یک با یک رای خود را کدام رایش که زیاد بود به مو رای خود کار بکنه. اگر در نماز امید تشویش پیدا شد، در نماز برای خراب سوچ ها و خراب فکرها پیدا شد، در این وقت حدیث مبارک است که امیتو کسی در نماز برش مشکل میشه، مشکک میشه، تشویش پیدا میشه، این در زبان حال، یک زبان قال است، یک زبان حال است. زبان قال که ما شما درش گفتن میکنیم، تلاوت میکنیم، قرائت میکنیم، این زبان قال است. یک زبان حال است که در فکر تو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بخوان، در نماز در فکر اعوذ بالله من الشیطان بخوان. باز در فکر تو طرف چپ تف بکو در نماز، نه که بالفعل بکو، نه در فکر تو باشه، بالفعل نکو. چرا که در بالفعل نماز تف کنی نماز خراب میشه، یا در نماز در طرف چپ دیدی نماز خراب میشه. نه، در فکر، در حال، در حال تا در فکر تو ای فکر کو که ما طرف چپ ما تف میکنم و اینجا اعوذ بالله بخوان، انشاءالله با ترتیبت برابر میشه. اما شک که در نماز وضو میاه او الله تعالی حل و فصل میگردانه. میایم رازم د خپل موضوع د پاره د سود د پاره ګوري معززو. سود خوري رسول الله علیه السلام مبارک وایي چې کله ز شب معراج ته لاړم، یو ډله ما وکتله چې هغوی د وینو په دریاب کې لمبلې، لامبو یاد نه وه، د وینو د زویو دریاب و په هغوی کې د لامبو کوله. وخت کې چې هغې د لامبو کوله، لامبو یې زده نه وه، دی به چې کله د دریاب غاړې ته راغی کوشش به یې کوو چې ځان د دریاب نه وباسي. په دغه وخت کې به یو ملایکه راتله، وایي د ده به چې دا ساه ویستله نفس به ایسته سړی به ملائکه براتله د دې په خوله کې به تیږې اچولې. یا یو روایت کې راځي چې د ملائکه به د دې انسان خوله په تیږه باندې بندوله، وهله به او بېرته به دریاب کې غورځولو. نبی علیه السلام وایي ما د جبریل امین نه پوښتنه وکړه چې ای جبریل امینه چې دغه څوک دی دغه ډله؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته وفرمیل چې قربان دغه ستا هغه خلک دي چې ستا په امت کې سود خوري، سود خواران دي. نو دغه عذاب په ورځ د قیامت کې دغه کسان ته مقرر وي. وی لږ مخکې چې لاړم یو بله ډله مې وکته، محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه دا چې د دوی خېټې ډېرې غټې خېټې وې او د خېټو نه بیرون نه دننه خېټه معلومېدله. وی بیرون نه ما کتل چې د دوی په خېټه کې ماران غټ او لړمان ګرځېدل په خېټه کې، او دوی په عذاب او ځان به وهه. وی ما بیا پوښتنه وکړه چې جبریل امینه دا څوک دي؟ ویل چې دا هغه سودخواران دي چې سودي خوړه، خیانت یې کو، رشوت یې خوړه. نو ډېر عذاب سخت دی. یو روایت د رسول الله علیه السلام مبارک د محبوب فرمایي وی که چې په یو منطقه کې، په یو قریه کې، په یو مملکت کې، په یو وطن کې سودخوري او زنا زیاته شي، عامه شي زنا او سودخوري، نو دوی خلق وی د الله عذاب خپل ځان ته حلال وګرځو. الله په قرآن کې فرمایي څوک چې سود خوري یتخبطه الشیطان، وی دوی شیطان دوی باندې اثر کړی دی. څه معنا؟ شیطان جنیاتو ته ویلی شي. څوک چې سود خوري وی دی چې ورځ د قیامت کې د قبر نه راپاسیږي، وی قبر نه په دا داسې حالت کې رواني میدان د حشر ته چې دی به په داسې حالت کې رواني لکه یو چا باندې چې د میرګیانو حمله راځي، د پیریانو حمله راځي، لکه په لار رواني یو دم غورځېږي، یو دم را پریوځي. دقسې شیطان په دې باندې اثر کړی وي. یتخبطه الشیطان، یو دا معنا شو.
نو دا په دې تر ته میدان حشر پورې ته قبر نه چې راپورته کېږي میدان حشر پورې به دا رواني. بله معنا دا ده چې دا به میدان حشر ته په مثل د لیونیانو باندې روان وي. خلک به وایي چې دا هغه کس دی چې سود یې خوړو په دنیا کې، نو ډېر عذاب یې سخت دی. بل روایت دی الله فرمایي چې څوک سود خوري نو دی فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نو دی د الله او د رسول جنگ ته ځان تیار کی. وړه خبره نه ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه حدیث مبارک دی، وی رسول الله صلی الله مبارک فرمایل کله چې ورځ د قیامت شي میدان د حشر وی عالم سریر زر قوم ولاړ وي، په دغه وخت کې به یو عاطفي آواز وشي سودخوارانو ته چې ای سودخوارانو تاسو خپلې تورې راوباسئ او جنګ ته ځان تیار کړئ. ډېر غټ عذاب دی، الله دې موږ تاسو وساتي. حلیمه د فرانه په تماس شوې ده، څه ګورو چې څه پوښتنه لري. حلیمه د فرانه، السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام، مهربانی. مولوی صاحب یک سوال دی که ممکن زنها و درد میکنه خیلی از زنها بازاب نماز طول میخونه خیلی بازابی نماز میکنه. نماز را یعنی با شیشتگاهی بخوانی؟ بسیشتن یا ونچه مشکل چی بخونه. صحیح است، برنامه را تعقیب کن. بله، شوهر من خیلی خونه و کارتلسی میکنه مینه یک مثلا یک مشکل مریض است و دفلک بشتم ماسته اجایی میکنه چیزی نمیخوره، این خیال خود نمیاره مثلا کارتلسی خیلی میکنه. یک کارت کسی که توی ما خجالت مینه مثل مینه اصطلاح مینه بعض وقتا دفعه میگه که اگه در به من تو بخوری خدا شکار کنه این تو ماسته بی گناه است نمیشیره. شوهرت میگه؟ بله. چی میگه؟ چیز نمیاره، تهانه چیز نمیاره، اما عامله است مشفق بشتم است اجایی میکنم لیکن چیز دل من نمیخواه یا خیال خود نمیاره که شاید هوا بسیار این مریض است چیز است این که امتمینات کننده. برنامه تعقیب کو، انشاءالله جواب میتون برید. نو دا سود ډېر غټ عذاب دی، ډېر غټه ګناه ده، دینه باید ځان باید وساتو دا سود. بل روایت کې راځي محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې تاسو داسې یو زمانه به راشي چې بغیر په دې ټول دنیا کې به سودخور نه بغیر بل څوک نه پیدا کیږي. هر څوک به سود خوري، هر څوک به سودخوري عامه شي او داسې یو کس چې سود هم نه خوري هغه هم د سود نه بچ نه وي. څنګه وایي د سود بوی به په ده باندې راځي، د سود تف به په ده باندې راځي، نو بیا وایي تاسو دغه ورځ باندې قیامت راځي. ډېره سخته ده، الله دې موږ تاسو وساتي. حلیمه از فرا به تماس شده بود، گفت که ما مشکل زانو دارم که من نماز با ایستادگی خوانده نمیتونم، مشکل دارم، عذر دارم، میتونم که با شیشتگی بخوانم. بله، قیام ای مهم رکن است در نماز. دیگه باز قیم مقام داره، کسی که مشکل و عذر داشته می باشه نماز را با ایستادگی خونده نمیتونه، شریعت برش روا کرده که نماز شیشتگی بخونه. اگر شیشتگیم خونده نمیتونه، با اکثر زنانه شیشتگیم خونده نمیتونه، مشکل داشته می باشه، اونها در یک چوکی به نماز بخونه. اگر در چوکی هم نمیشه، اونها چه قسم که برش آسان است اونها نماز بخونه، با اشاره به نماز بخونه، اشاره به نماز بخونه، سجده و رکوع نکنه، سجده و رکوع را بس اشاره بخونه. الله دین به ما آسان کرده، یا مشکل نداره که هر رقم نماز بخونی. و دیگه گفت که شوهر ما بر من دخارن چیز نمیاره، چی کنم؟ اینا برش میگم که رسول الله علیه السلام مبارک می فرماید که بهتری امت ما هر رقم مردم است. بهترین امتی ما آن کسی است کسی که امره خانم خود خوب معاشرت میکنه، خوب زندگی میکنه، چیزی که با کارش میشه، چیزی که او برای ضرورت داره و ضرورتش دفع میکنه. این انسان بهترین شخص عند الله است و عند رسوله، بهترین امت رسول این شخص است. دیگه باید و در بهتری که در وقتی که زن حامل باشه بس سر شوهر لازم است، اول خود نفقه شوهر لازم است بالای شوهر به خاطر خانم خود. دیگه کوشش کنه
که میخواهد که امتی رسول صلی الله علیه و محکم باشه، شفاعت رسول الله علیه السلام نصیبش بشه، دیگه امره زن خود خوب سلوک بکنه، ضرورتش دفع کنه. او زن با خانم میگم که شما نماز بخوانید، دعا بکنی که خداوند اصلاحش کنه. اگر امی دعا انشالله امید است که الله تعالی او را اصلاح کنه، ضرورت خانه شما را دفع کنه، رفع کنه، او انشالله امید است که جور شو. درود شریف بخوان و نماز بخوان و دعا بکنی. محترمو، د برنامه وخت زمونږ همدلته پای ته رسیږي او په دې هیله چې تر راتلونکې برنامې پورې زه ستاسو بیا په خدمت کې حاضر اوسم او ستاسو ته ستاسو پوښتنو ته جوابات وایم. تر بیا ښې چارې، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.